السلام علیکم ګران دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت او عافیت په جامو کې پټ اوسئ. دوستانو راځو مونږه په خپل درس باندې پیل کوو. تېرو ورځو کې مونږه تقریبا د دې سره ولوسته چې څلورمه سي ډي وه. اوس راځم دا بل درس ته چې دا پنځمه سي ډي ده. سره له علم سوزجک لر. سوزجک کلمې ته وایي، سره نوبت ته وایي، سره یعنی پر ترتیب سره لیکلو ته وایي. راځم تاسو ته سي ډي پلی کوم. تاسو چې کوم لغات اورئ نو هغه دې په ترتیب سره ولیکئ. مثلا اوس دلته پلی کېږي، تاسو به یې واورئ. Beş. Sıralayalım. 5 پنځم ته وایي. Sözcükler. Sıralayalım sözcükler. کلمو ته وایي سوزجک. Üzüm. üzüm چیرته ده؟ üzüm. üzüm. Televizyon. Televizyon. Gözlük. 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 Kedi. kedi چیرته ده؟ دلته. Ev. ev کور ته وایي. Köpek. köpek سپي ته وایي. Çiçek. چیچک ګل ته وایي. Araba. عربه موټر ته وایي. دا یې اخیسته. Çocuk. چوجک. چوجک چیرته ده؟ دغه چوجک ماشوم ته وایي. ښه، یو وارې بیا تکراروم، تاسې یې په ترتیب سره ولیکئ چې اول شوی، دوم شوی دی. Sayılar. ښه، راځم دا پلی کومه. بیا تاسې واورئ ښه چې اول کې چې راځي. اول کې Beş. Sıralayalım. په ترتیب سره Sözcükler. لیکلو ته وایي چې اول د دې خولې نه چې وځي هغه ولیکئ. Üzüm. üzüm دلته ده. Televizyon. اول. Gözlük. Kedi. Ev. Köpek. Çiçek. Araba. Çocuk. راځم یو وارې بیا پلی کومه تاسو ته چې دا څه وایي. ښه، په ترتیب سره اول خو مونږ ولیکه. دا اول چې Beş. üzüm. Sıralayalım. Sözcükler. اول دا و. Üzüm. üzüm انګورو ته وایي. Televizyon. تلویزیون. تلویزیون دوم دا ده. ښه، دریم اوس کومه کلمه له خولې وځي؟ Gözlük. ګزلک عینکو ته وایي. دریم. ښه، ورپسې څلورم Kedi. کیدې. کیدې پشکې ته وایي. پشکه. پنځم Ev. ایو. ایو کور ته وایي. دا پنځم نمبر شو. ښه، شپږم Köpek. köpek. köpek سپي ته وایي. شپږم köpek. ښه، اووم Çiçek. چیچک. چیچک ګل ته وایي. اووم نمبر ګل. ښه، اتم Araba. عربه. عربه اتم نمبر عربه. ښه، ورپسې Çocuk. چوجک. چوجک معنا ماشوم. دا چې شو نهم نمبر شو. ښه ګران دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې درس. نور مو په لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ.